ملګرو سلام. نن بیا د دانش صاحب په ملتیا باندې تاسو ته له ژمنې سره سم د شاعرانو کلیات او دیوانونه در پیژنو چې پیل به د خوشحال بابا له کلیاتو نه وکړو. خوشحال بابا وایي چې د بلندې په قامت باندې مین یم، هر چې لوی شارکان دی هغه لوی شي. خوشحال بابا پښتو ژبې ته پیژند ورکړی دی، پښتو ژبه یې ټولو ته ورپېژندلې ده او د پښتو ژبې لیک لوست ته یې وده ورکړې ده. ډیره مننه. زه به هم سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوښ یم چې کومه ژمنه هم چې کړې وه د خپلو لیدونکو سره چې موږ به تاسو ته په بل پروګرام کې دیوانونه او کلیاتو دا معرفي کوو. نو نن زموږ په مخ کې دي، یو به تاسو ته در وپېژنو انشاءالله. بل موږ سره دا د علي خان دیوان. علي خان د اشنغر کلاسیک پخوانی شاعر دی. دی وایي چې د لمر مخ چې دی تر مخه ډېر شرمیږي، ځکه هره ورځ په غرونو کې پټیږي، او یا وفا په هوایي لالي کې نشته، یا د غره په اور لاسونه نه تودیږي. د دې یو ډېر مشهور شعر و، ای د زړه سلطانه ته د زړه سلطان د چای. ډېر مشهور و. خیال محمد استاد لکه چې ویلی و، دا هم د علي خان. دا دیوانونه او کلیات چې دي دا خصوصا د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته ډېر په درد خوري چې موږ تر 13 پورې 12 پورې دیوانونه او کلیات چاپ کړي وو چې اوس تقریبا د ستاسې په مخ کې چې دي تر 25 پورې شته دي، 25 پورې. او په دیو کې ځینو داسې دي چې ډېر مشهور دي، لکه مثلا د پخوانیو باباګانو حمید بابا، رحمان بابا، علي خان، خوشحال بابا. په دې دیوانونو کې کلاسیک او د وروستیو شاعرانو د کلاسیکو شاعرانو دا دیوانونه پراته دي چې دا موږ باید تقسیم کړي وای. په هر حال لکه دا اوس د مامنور بابا یو دغه دی چې دغه نور شعرونه دي پیدا شوي، دا د استاد ډاکټر لال پاچا ازمون په زیار باندې راټول شوی چې ډېر پخوا د سین غاړې ګلونه چې دا د دم یو شعر ډېر مشهور و چې دوبار به نه کرم د سین غاړې ګلونه چې لږ رالوی شي رانه یوسي سیلابونه. بالکل. بل د حمید بابا کلیات د لمنګ سره دینه بم ډیر مینوال خبر وي او ډیر بنوي ترینه خبر دی. وایي چې د اوسپنې زنځیر شلوي په ګوتو، هغه دیو په اومتار د احسان خلی. نو زه به بل یو دیوان چې د دام د لغمان یو شاعر عبدالحنان مفتی، ډیر د لغمان د شاعرانو نه دا مې لاسته راغله مفتی صاحب عبدالحنان نومېده چې عبدالحنان مفتی د ستا د عشق تومتي، دا د ډېر یو مشهور غزل. بل موږ سره د کاظم خان شیدا دیوان دی، نازک خیاله شاعر باندې دی، مشهور دی او مینوال کولی شي دا هم ترلاسه کړي او خوند ترېنه واخلي. د ده تدوین سریزه یادښتونه او ویي پانګه حنیف خلیل راټوله کړې ده. بل اسد لاله موږ سره ستا د ډېر خواږه ملګري ډاکټر صاحب شاه صابر کلیات دي، او وخت هغه ستا راکړي تاله درکومه، لپه کړه په لپه کې اغزي مې درله راوړل. دا د صاحب شاه صابر صاحب کلیات دي. د وبخي د ژمنې سره سم مو دا د دام در وپېژندل. د سعید دیوان دی موږ سره بل چې دا کلاسیک شاعر دی، خدای د همیش صاحب ژوندی لري، همیش خلیل پرې باندې کار کړی و چې موږ په دویم ځل د زیاتونو سره چاپ کړ څه موده مخکې. نو مینوال کولی شي دا هم له دانش خپرندوی ټولنې او د هیواد له نورو کتاب پلورځیو ترلاسه کاندي. د الفت مرغلرې د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت شعري کلیات دي. دا الفت صاحب زموږ د هیواد هغه مفکر و چې کلونه وړاندې موږ ته د نن ورځې خبرې کړې دي. او مینوال کولی شي چې د الفت صاحب له دې شعري کلیاتو او له شعرونو نه الفت صاحب چې وایي چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي، په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي. الفت صاحب خو زموږ د سیمې یو فلسفي شاعر و. رحیم غمزده دا هم یو نوی شعر کیدای شي ډېر مینوال نه وي ترېنه خبره، غټ کتاب دی. دا د شاعري ده چې زما ښکلی جانانه نومیږي، دا هم موږ چاپ کړی دی، د نش خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. بالکل. بل له موږ سره د ملنګ جان خوږې نغمې دي، استاد لال پاچا ازمون صاحب راټولې کړي دي. دا مینوالو به کیدای شي لوستلې هم وي. له موږ سره بل د رحمان بابا کلیات دي. دا به پرې رامخکې کړو ځکه د رحمان بابا یو بیت زما په یاد شو. زړه که یو وي ما دی تا لره درکړی، مګر نورو لره نور زړونه پیدا کړم. نو رحمان بابا نه هم تاسې خوند اخیستلی شئ. او په کار د هر څوک د کلاسیکو شاعرانو شعري کلیات دیوانونه او شعرونه هرو مرو یو ځل ولولي، ډېر زیات خوند به ترېنه واخلي، خصوصا د ادبیاتو شاګردان. نو رحمان بابا سره به څنګ کې ستر احمدشاه بابا دیوان دی چې د دیوان د مومن موحد لخوا نه راټول شوی و چې څو کاله مخکې په 1990 کې دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. دا هم احمدشاه بابا وایي چې
د ډیلي تختې راومه چې را یاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه چې دی کې د هغه د وطن سره مینه هغه محبت دا پکې ښیي. بالکل. او ډېر خلک خبر هم نه دي چې احمدشاه بابا شاعر هم و که نه و. احمدشاه بابا پوره غټ دیوان موږ چاپ کړی دی. خادم باد صبا یم د استاد قیام الدین خادم منظوم کلیات دي چې استاد لال پاچا ازمون راټول کړي دي. مینوال کولی شي له دې نه هم خوند واخلي. سپین بل یو په کلاسیکو دیوانونو باندې چې خبره کیږي یا په کلیاتو باندې نو په هغې کې د میا وکیل شاه فقیر خیل نوم ډېر راځي ځکه چې هغه ډېره ښه کتابخانه لري، ښه قلمي نسخې لري ډېرې، او هغه په څو کتابونو باندې کار کړی. که ستا خوښه یي زه به ټول یو ځلې ووایم. بالکل دا به ډېر ښه شي. چې د معزالدین خټک یو کلاسیک شاعر دی، د ده په دیوان باندې کار کړی دی چې د البته ټول کارونه د ده نوي دي، یعنې نورو سره توپیر لري. بلې د صدیق باندې کار کړی دی، صدیق دیوان چې دا هم کلاسیک شاعر دی. او زه چې دا کوم یادومه د ټولو کې د دومره کار کړی دی چې پخواني د سړي له یاده وځي. بلې د کامګار خټک باندې کار کړی دی چې دې کې نوې یو خطي نسخه موندلې وه چې هغه یې هم پکې اچولې ده، یو ځای کړې ده. او دې باندې بیا په هر یو کلیات کې د لغاتو دا شیان هم راټول کړي دي چې دلته موږ ورسره لیکلي دي چې وایي پانګه لري، شننه او سپړنه، او دا زیار چې دي زیار د میا وکیل شاه فقیر خیل دي. بل موږ سره دلته د ملا جان محمد کاکړ دیوان هم دی چې دا کریم عامر صاحب راټول کړی دی. د میا صاحب یو بل چې ډېر ستر کار یې کړی و هغه د احمدین طالب دی چې احمدین طالب تقریبا ډېر غټ کتاب دی، 614 مخه لري. په دې باندې میا صاحب ډېره غټه سریزه لیکلې ده او دا د ډېرو خلکو خوښ کړی دی. د ده یو بیت زما په زړه شو چې ویلی و چې د شمال دعوه کوي په جنوب درومي، د ښکاري سړي په ژمنه باور نشته. د احمدین طالب. بل د معاذ الله خان مومند دیوان دی چې بیا کتنه ترتیب او تحقیق ښاغلي همیش خلیل صاحب کړی دی. بل د طلب شاه دیوان دی، دا هم دا یو کلاسیک دیوان دی، دا کوټه دیوان دی، خو چې په دې باندې همیش صاحب کم کار کړی دی. نو واقعا ډېر ستر کار و چې د هغه پیدا کړی دی. بل مینوالو له موږ سره د دولت لواني دیوان دی چې غټ ستر کتاب دی او سریزه د پوهان عبدالشکور رشاد بابا ده پرې. نو فکر کوم د اوسني کلیات او دیوانونه خو ختم شول، لا یو دوه دانې پاتې. خولې نه مې قسم خرتلی دی، لومړی او دویم ټوک دی، چاپزیار د استاد لال پاچا ازمون دی، او ویناوال سید محمد طاهر بینا صاحب دی. نو ملګرو ننني کلیات او دیوانونه د کلاسیکو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو ول. انشاءالله په راتلونکي کې به تاسو ته نور ښه کتابونه هم در پیژنو. په دې هیله چې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښې شي او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ، پرې خبرې کړئ او په خپله هم دا کتابونه رانیسئ او خوند ترېنه واخلئ. زه ښه ډېره مننه. ژوندي اوسئ.